وایي چې دی نه د دې شیطانانو یوه ښځه د هغې سره نکاح کوي د هغې نه بچي راوړي او کله داسې هم کوي چې د ځان نه بچي راوړي وي د خپله لکۍ ځان کې ومنډي وی د بیماری نه د شفا حاصلولو دپاره دعا دا دعا ایوب علیه السلام غوښتلې وه او تاریخ د اندلس وګورئ چېرته انټرنیټ ته خلاص هم تاسو پراته یې که نه چېرته سرچ وکئ و تاریخ د اندلس په اردو کې به وي په پښتو کې به وي که په عربۍ او په انګلیش نه پوهېږي چې نن سبا ورته سپین ویلی کېږي انګریزانو ملک ته سپین ورته تاریخ د اندلس وګورئ چې دا څو کاله د مسلمانانو سره و او په دې ځای کې کم علما د مسلمانانو او امام مالک رحمه الله به وي امام مالک وی د پیغمبر په دې جومات کې د پیغمبر په جومات کې که په یو ګوټ کې اور ولګي که نه اور لکه د سشي د لاسه اور ولګي او بل طرف ته ګوټ کې یو ملا ناست قصه بیانوي د دروغو وی دا اور مې د دې ملا نه خوښ په علم کې د زیاتوالي دپاره دعا او دا دعا الله پیغمبر ته ښوولې ده او سوچ کوئ دعا چا ښوولې ده الله او چا ته یې ښوولې ده پیغمبر ته دا به څومره قیمتي دعا ربي زدني علما سورة طه کې دا دعا ده ربي زدني علما ای زما ربا زما پوهه زیاته کا یا زیاته کی ما لره پوهه زما دا علم زیات کی او دا دلیل دی په دې باندې چې دا علم ډېر لوی فضیلت لري ځکه چې مفسرینو دې آیت لاندې لیکلي دي وی الله پیغمبر ته د بل یو شیز باره کې هم نه دي ویلي چې ته دا وایې چې یا الله ماله زیات راکړه سوای د علم یعنې دی ورته نه دی ښوولي چې ته دا وایې چې ماله یا الله دنیا راکړه ډېره ماله رزق ډېر راکړه ماله بچي ډېر راکړه ماله دا شی ډېر راکړه ماله دغه راکړه نه الله ورته دا دعا ښوولې ده چې ته دا غواړه چې یا الله ماله علم ډېر راکړه او په علم سره قومونه امتونه مخکې سي دینی علم دا ټول نه اوچت دی ورپسې دنیوي علم دا هم یو اوچته مرتبه ده علم زیاتول مقصد دی که هغه دنیوي دی او که هغه دینی دی او اصل بنیادي علم کم یو دی هغه دینی دی ورپسې بیا د دنیا علم موږ ګورې دا نه وایو چاته چې ته د دنیا علم مه کوه موږ خو دا وایو ویې که انګلیش یې زده که انټرنیټ یې زده که کمپیوټر یې زده که انجینیر شه ساینسدان شه ډاکټر شه یعنی چې کم علم دنیوي دی ویې که چې دا قوم مخکې لاړ شي دا مسلمانان مخکې لاړ شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلي نو بعض صحابه کرامو ته ویلو وی تاسو به د پلاني قوم ژبه زده کوئ تاسو به د پلاني قوم زده کوئ شریعت موږ دې نه نیو منع کړي چې تاسو دنیوي علوم مه کوئ نه دنیوي علم وکړه خو چې دومره علم د سره د دین ومي چې د خپل رب او پیغمبر پیژني دین پیژني او بله دا چې دنیوي علم کې داسې څه راشي چې د شریعت خلاف وي هغې نه ځان لرې ساته بس نور خو شریعت هم موږ ته دا وایي چې ته د امت ته فایده ورکوه او د امت ته د فایدې ورکولو یو طریقه څه ده چې ته دنیوي علم وکړي دا یو طریقه ده چې امت ورسره مخکې لاړ شي ځکه په هر څه کې موږ نورو خلکو ته محتاج یو دي مسلمانانو ته وګورئ جملتن ټول مسلمانان دا کمزوري دي دنیوي علومو کې موږ انګریزانو ته په هر څه کې محتاج یو او که چېرته معمولي غونته کې شی مسلمانان جوړ کړي سخت ورته خوشحال چېرته سکاونته کې موټر به جوړ کړی دي چې پوره د ماچس وډی به وي او هغې نه ټول تاویږي را تاویږي هغه یو هفته وچلېږي بیا ودرېږي مخکې کار هم نه کوي او دا نه چې نشتي کسان شتي خو لږ دي په موږ کې پوهان شتي په دنیوي علومو کې خو څه دي هغه لږ دي او تاسو به تعجب وکړئ تاسو ته خپل تاریخ نه دی معلوم موږ نه دې زموږ د دشمنانو د انګریزانو دوی زموږ نه تاریخ هېر کړی موږ ته دقه شرح ښکاري ورب الکعبه چې دا علم چې دی دنیوي اصل دا د انګریزانو راویستی دی او دا خبره غلطه تاریخ راوالی تاریخ دا د فیزیا چې کوم علم دی او کیمیا چې کوم علم دی او د ریاضیاتو چې کوم علم دی دا علم اصل د دې یښودونکي د مسلمانان دي مسلمانانو دا علم یښودي او تاریخ د اندلس وګورئ چېرته انټرنیټ ته خلاص هم تاسو پراته یې ګرئ چېرته سرچ وکئ و تاریخ د اندلس په اردو کې به وي په پښتو کې به وي که په عربۍ او په انګلیش نه پوهېږي
چې نن سبا ورته سپین ویلی کېږي، انګریزانو ملک ته سپین ورته. تاریخ د اندلس وګورئ چې دا څو کاله د مسلمانانو سره و، او په دې کې کم علما د مسلمانانو علما چې زه ومن وګوره دواړه پکې راغلي، دنیوي او دیني. عالم هغه چاته چې پوهه ورسره، نو پوهه دوه قسمه ده، دیني او دنیوي. تاسو لږ دغه تاریخ هم وګورئ، او که نن لاړئ څه وخت درسره و نو دغه ویډیو سرچ کړئ چې تاسو ته خپل تاریخ معلوم شي چې مسلمانان په یو وخت کې په کومه مرتبه کې. هغه دې خلکو زموږ نه هغه علمونه واغېستو او موږ یې مصروفه کړو په څه کې، په نشو تماشو کې، په فحاشۍ کې، په ټیویانو او په ډیشونو کې، او هغه شیان هغوی واغېستو. نو زموږ راتلونکی نسل درته نه یادوم، زموږ د دې وخت موجوده خلکو هم دا سوچ دی چې دا علمونه دي د دې انګریزانو، دا زموږ نه دي. حالانکه دا دي زموږ، دا زموږ دي، خو هغوی زموږ نه اخیستي دي، هغوی پکې مخکې لاړو او موږ پکې څه شو، موږ پکې شاته پاتې شو. نو که چېرته معمولي زموږ مسلمانانو به څه شی جوړ کړی، زیات نه زیات چاقو به یې جوړ کړی، یا به چېرته پیزار به یې جوړ کړی، چېرته د شربني د به سپټې جوړه کړي، چېرته ټوکرۍ یا پتیلاو یا لوښی به یې جوړ کړی. دغه زموږ سره دي، نه موږ سره آلات شتي، نه موږ سره هغه پوهه شتي، او نه موږ د هغې کوشش کوو. نو زما د اواز د مسلمانانو مشرانو ته هم دی، باچایان چې کوم دي چې هغوی له هم په کار ده، که هغه د ملک په سطح مشران دي که د علاقې، په کار ده چې د مسلمانانو ته د لارې کولاو کړي چې د مسلمانان څه شي، مخکې شي. الله دې په دې امت باندې خپل رحم وکړي. نو په علم کې د زیاتوالي دپاره به کومه دعا غواړي؟ رب زدني علما، ای زما ربا زما په علم کې زیاتې راولي، یا زیات کې ما لره علم زما. ها وی د بیمارۍ نه د شفا حاصلولو دپاره دعا. دا دعا ایوب علیه السلام غوښتلې وه. 18 کاله ایوب علیه السلام بیمار، قرآن کې ځای په ځای د دې بیمارۍ ذکر راغلی چې ایوب علیه السلام څو کاله بیمار و، 18 کاله. او دا بیماري په ډېره سخته راغلې وه، ډېره سخته بیماري، او بچي تې م الله اخیستی و، مال تې م الله اخیستی. نو هغه دا ویلي و الله ته، انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین، یقینا را رسېدلی دی ما ته تکلیف او ته غوره د رحم کوونکو نه یې. دې کې یو څو مسلې اولنۍ، 18 کاله په هغه باندې بیماري تېره شوې ده، او چې 18 کاله بعد د الله نه غوښتنه وکړه، نو حیا وله ورتله، الله ته دا م ونه وي چې په ما باندې بیماري ده. وی تکلیف یې خپل بیان کو، څه یې ووي؟ ما ته یعنې یا الله تکلیف را رسېدلی، بس نور یې څه ووي؟ یعنې یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی او ته یې لرې کا. وی چې ته یې لرې کا، ویلي دلته یا زه بیمار یم ته مې ښه کا، نه، یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی دی او ته رحم کوونکی. څه ناشنا دعا ده. یعنې یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی دی او ته رحم کوونکی، یعنې معنی ده چې ستا په رحم به دا تکلیف زما نه لرې کېږي او کمیږي. داسې حیاناک خلک دا پیغمبران، او حیا وله ورتله د الله. یعنې الله ته داسې ونه وایي چې یا الله ماله دا راکړه یا ماله دغه وکړه، نه نه، یا الله به ستا رحم کوونکی. او ته پته ده چې الله په دې نور، الله خو پوهه ده، الله سره خو دا څه علم دی. ځکه دا شکوې شکایتونه فریادونه دا د هغوی کار نه و. په هر حال کې به د الله شکر ادا کړو، او که چېرته څه شکوا یا څه فریاد به کوو نو طریقه یې دا و، یا الله وي تکلیف ډېر شوی او ته رحم کوونکی. نو که چېرته یو بیمار دقه شان الله ته ووایي چې یا الله تکلیف را رسېدلی دی ما ته، وانت ارحم الراحمین، او ته غوره د رحم کوونکو نه، نو امید دی چې الله به د هغه د تکلیف د هغه نه لرې کړي. هر قسمه تکلیف، دا الضر چې دی که نه، الضر دا په عربي کې تکلیف ته وایي. نو چې څه تکلیف هم تا ته در رسېدلی او ته دا ووایي چې یا الله ما د تکلیف را رسېدلی، انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین، او ته غوره یې د رحم کوونکو نه، ستا په شان رحم څوک نشي کولی، نو الله به درته هغه مشکل اسان کړي، هغه تکلیف به درنه الله لرې کړي. دلته دا مسله چې ایوب علیه السلام 18 کاله بیماري تېره کړې وه، او داسې په ادب سره د الله نه دعا وغوښته. دلته دا خبره اکثر د مقررین او بعض ناپوهه مولیان
هغوی دا قصې بیانوي چې د هغه په